لغمان کې د افغان بیسي مخابراتي شرکت په مالی مرسته د 4G کاپ تر سرلیک لاندې لسوریز سیالي پیل شوې. په ختیځ کې د افغان بیسي مخابراتي شرکت مسؤل عطاالله ساحل د یا ټورنمنت د پایل په مراسمو کې خبرې وکړي او دای د لغمان ځوانانو لپاره یو غټه تفریحي لاسته راوړنه وبلله. نن ورځ موږ راغلي یو دلته سلطان غازي بابا ښارګوټي ته چې د کرکټ یو ټورنمنت په سپانسر کړی دی. تقریبا 40 ټیمونه دلته پکې برخه اخلي او دا د دې ځوانانو غوښتنه وه او موږ ورته لبیک وویلې او انشاءالله چې په راتلونکي کې هم همدغه رقم ټورنمنټونه سپانسر کوو تر څو ځوانان تشویق شي او د لوبې طرف ته او د ورزش طرف ته د رجحان شي. بل لور ته بیا د دې ټورنمنت جوړونکی فیب رحمان ساحل د افغان بیسیم له مخابراتي شرکت څخه مننه وکړه چې د یا ټورنمنت په مالی برخه کې له دوی سره مرسته وکړه. دنه مو مخه او هدف یوازې دا ده چې ځوانان د نشهیي توکو څخه راوګرځوو او ځوانان د یووالي او هماهنګۍ لپاره مو دغه ټورنمنټ اچولی. دلته دغه ټورنمنټ بیا سپانسري افغان بیسیم کړې ده چې دوی دلته د خپل سیم کارټونه هغه څوک چې سیم کارت اخلي افغان بیسیم دې میدان کې بیا سیار سیم کارټونه هم خرڅېږي او موږ دلته بیا د لوبه کې هغه څوک چې ټورنمنټ ګټونکی شو هغه دپاره یو جایزه هم نظر کې لرو چې موټرسایکل ده دوم لوبغاړو لپاره هم غوره جایزې لرو. د یادو سیالیو لومړۍ لوبه د یاران او روخان خوسي پوهنتون د کرکټ کلبونو ترمنځ ترسره شوه. د لوبې په 68 روخان پوهنتون لوبډل مشر وکړل چې د لومړۍ توپ وهنې پریکړه وکړه چې د 15 لوبغاړو په سجدو سره یاران کرکټ کلب ته 202 منډې هدف وټاکه. یاران کرکټ کلب وشو کولای چې د شپږ لوبغاړو په سجدو سره یاد هدف پوره د لوبې بریا په خپل نوم کړي. د لوبې غوره لوبغاړی بیا د یاران کرکټ کلب لوبغاړی خالد شاه ونومول شو. خالد شاه د 2 وکټو 15 رنزونو په ترلاسه کولو سره د افغان بیسیم مخابراتي شرکت له لوري د افغان بیسیم جوړه سیم کارټونه او ځانګړې خوله جایزه خپله کړه. مشتاق افغان، هیرو ټي وي، لغمان.